د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یوه ژمنه وکړه او غواړي چې خپل تاکتیکونه هم بدل کړي. احمد مسعود وایي اوس د هیڅوک نه راځي د خبرو میز ته، باید د خبرو میز ته د ډلې راشي. احمد مسعود ویلي دي که غواړي چې بیا هم طالبان له موږ سره سوله وکړي نو زموږ ټول شرطونه دې ومني. موږ ټول شرطونه بیان کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي موږ له طالبانو سره د خپلاینې په اړه خبرې نه کوو، د خبرو میز ته د ډلې د راوستلو لپاره په چریکي جګړې ته دوام ورکوو. د افغانستان د جبهه مقاومت جلا وطنه مشر احمد مسعود په پاریس کې په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د ټاکنو ترسره کول دي، خو اوس مهال دغه ډول اقدام امکان نشته. هغه وویل طالبان د خبرو اترو لپاره له هر ډول خبرو اترو ډډه کوي او یوازې له نړۍ او د افغانستان له خلکو غواړي چې دا ومني چې همدا د پرمختګ یوازینۍ لاره ده. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مسعود ته وفاداره ده او واک ته د طالبانو پر ضد د راتګ د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په پنجشیر کې دواړو لورو ترمنځ نښتې روان دي. احمد مسعود چې له بهر څخه د دغه ډلو څارنه کوي وویل چې د افغانستان جبهه مقاومت مجبوره شوې چې خپل تاکتیک بدل کړي، ځکه چې سخت دریځو وسلوالو طالبانو پر وړاندې نوره جګړې ته دوام نشي ورکولی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.